په نظام کې موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، مفتي ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، قاضي ته ضرورت لرو، امام ته ضرورت لرو. نو دا علمي ادارې دا مکلفیت لري چې دغسې ځوانان وړاندې کړي چې د دې مسلمانانو مشکلات په حل. نو ته نظام ته مهم یې، ته خپلې کورنۍ ته مهم یې، او ته خپل ځان ته مهم یې. ګوره خپله آینده لرې، که ته غفلت وکړې، ته خواري ونه کاږې، دغه دوره به هم تېره شي. د دې دورې نه وروسته به بیا ستا آینده څنګه وي؟ خپل آینده ته فکر کوې که نه کوې؟ فکر ورته وکړه قدرمن ځوانه. ډېر پړاوونه چې په مخ کې پاته دي. ته خو نن زوی یې، سبا به پلار یې، بیا به بچیان لرې، بیا به هغه ستاسې تربیه غواړي، هغه به ستاسې نفقه غواړي، هغه به ستاسې کور غواړي. دا ټول مکلفیتونه درته متوجه دي. نو لږ احساس قدرمن ځوانه کله کله دا فکر کوه چې ما ته څومره مکلفیتونه متوجه دي، زه باید څه وکړم په خپله زندګي کې. نو اوس مکلفیت چې څه دی، په کوم شکل باندې ته کېدای شي چې په دې میدان کې کامیابه شي. الله جل جلاله خو چې انسان پیدا کړی دی قابل العلم او سنت الکتابت، دا قابلیت د علم الله پاک په انسان کې ایښی دی. نو چې پروت دی، ته څنګه کولی شې چې کمال ته ورسېږې؟ د کمال ته رسېدلو لار دا ده، اول شی دا دی چې ته خواري وکاږې، تکلیف پر ځان باندې اوسه. نن که ځوان یې، ماشوم یې، د استاد د ادب لاندې یې، د رئیس صاحب در ادب لاندې یې، اتاق دې نه دی برابر، تلاشي در پکښې کېږي، ډېر عزتمن نه یې. خو دغه تکلیف به بیا سبا تا ډېر عزتمن کړي.